د فزیک کانکور ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. زموږ اوسنی درس برېښنایي جریان د هغه ډولونه او برېښنایي دوره ده. زموږ نیکونو د رڼا، تودوخې او پخلي لپاره له اور څخه ګټه اخیسته. خو نن ورځ یوازې د یوې تڼۍ په کېکاږلو، د یوې کلي په تاوولو یا د یوې پردې په لمس کولو په چټکۍ انرژي ته لاسرسی موندلی شو. دا لوی پرمختګ د برېښنایي جریان په برکت ممکن شوی دی. له خوب څخه د راپاڅېدو له وخته تر هغه وخته چې د شپې ویده کېږو، زموږ ژوند له برېښنا سره تړلی دی. یعنې برېښنایي جریان زموږ د ورځني ژوند د انرژي د برابرولو لپاره کارېږي. موږ د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له موبایل، کمپیوټر، یخچال، تلویزیون، کولر او نورو وسایلو څخه ګټه اخلو چې ټول د برېښنایي جریان په وسیله کار کوي. راځئ چې د برېښنایي جریان په هکله ډېر معلومات په ګډه وګورو. د اوبو له جریان سره په پرتله د برېښنا جریان پیژندل. لکه څنګه چې ښکاري، دوه لوښي چې مساوي اندازه اوبه لري د یو افقي نل له لارې یو له بل سره وصل دي او اوبه له یوه لوښي څخه بل ته نه بهیږي، ځکه چې د دواړو لوښو د اوبو ارتفاع برابره ده. مګر که د چپ اړخ د لوښي د اوبو سطحه د ښي اړخ د لوښي په پرتله لوړه وي، نو اوبه به د افقي نل له لارې له چپ لوښي څخه ښي لوري ته لاړې شي، ځکه چې د چپ اړخ د اوبو سطحه د ښي لوښي په پرتله زیاته پوتنشیلي انرژي لري. له یوې مودې وروسته به د دواړو لوښو د اوبو سطحې برابرې شي. په همدې بڼه کله چې د یوه ګروپ دوه انجامونه د سیمونو په وسیله د یوې بټرۍ له مثبت او منفي قطبونو سره چې مشخص پوتنشیلي توپیر لري وصل شي، نو الکترونونه له لوړ پوتنشیل یعنی مثبت قطب څخه ټیټ پوتنشیل یعنی منفي قطب ته حرکت کوي او یو برېښنایي جریان رامنځته کیږي. د برېښنا د جریان تعریف. د برېښنایي چارج هغه اندازه چې د پوتنشیل توپیر په موجودیت کې د وخت په هره ثانیه کې د هادي له یوې مقطعې څخه تیریږي برېښنایي جریان نومیږي. برېښنایي جریان یو سکالري کمیت دی. د برېښنا جریان له آی مساوي کیو پر ټي فرمول څخه په ګټه اخیستو محاسبه کوی شو، چې په دې فرمول کې آی د برېښنا جریان، کیو د برېښنایي چارج اندازه او ټي هغه وخت دی چې برېښنایي چارج پکې له یوه هادي څخه تیریږي. د برېښنا د جریان واحد امپیر دی، چې د برېښنا جریان یو امپیر د یوه کولم پر ثانیه معادل دی. په برېښنایي دورو کې د برېښنایي جریان لپاره دوه ډوله لوري په پام کې نیول کېږي، چې قراردادي لوری او واقعي یا رښتینی لوری دی. خو پوهیږئ چې دا دواړه څه توپیر لري؟ همداراز د برېښنا جریان په دوه ډوله دی: مستقیم جریان یعنی ډي سي او متناوب جریان یعنی اي سي. ستاسو په نظر دا دوه ډوله جریان له یو بل سره څه توپیرونه لري؟ دا موضوع به یو په یو درته تشریح کړو. د جریان واقعي او قراردادي لوري. د برېښنایي جریان حقیقي لوری د بټرۍ له منفي قطب څخه د بټرۍ مثبت قطب ته دی، ځکه چې الکترونونه په هادي کې دننه حرکت کوي. خو منل شوی یا قراردادي لوری د برېښنایي جریان د حقیقي لوري معکوس دی، یعنی د جریان لوری د بټرۍ له مثبت قطب څخه د بټرۍ منفي قطب ته وي. په یوه هادي کې د چارجونو د حرکت پر بنسټ د برېښنا د جریان ډولونه. په یوه هادي کې د برېښنایي چارجونو د حرکت پر بنسټ د برېښنا جریان په دوه ډوله ویشل کیږي: مستقیم جریان یعنی ډي سي، متناوب جریان یعنی اي سي. هغه جریان چې اندازه او لوری یې تل ثابت وي مستقیم جریان یعنی ډي سي نومیږي. بټرۍ، لمریز سولرونه یا ډي سي جنراتورونه مستقیم جریان لري. هغه جریان چې اندازه او جهت یې په دوامداره توګه بدلیږي متناوب جریان یا اي سي نومیږي. اي سي جنراتورونه متناوب جریان لري. اوس به دا وګورو چې یوه برېښنایي دوره له کومو برخو جوړه شوې او بندې، خلاصې او لنډې برېښنایي دورې څه ډول وي. همداراز د هغو عناصرو سمبولونه به هم زده کړو چې په برېښنایي دورو کې کارېږي. د یوې ساده برېښنایي دورې جوړونکې برخې. یوه ساده برېښنایي دوره معمولاً له دریو برخو جوړه وي: سیم یا هادي، یو سویچ او یو مصرفونکی لکه د برېښنا ګروپ. د برېښنایي دورو درې عام ډولونه له بندې برېښنایي دورې، خلاصې برېښنایي دورې او لنډې برېښنایي دورې څخه عبارت دي. کله چې د برېښنایي مدار سویچ وتړل شي، په برېښنایي دوره کې جریان رامنځته کیږي او ګروپ روښانه کیږي.
دې ډول دورې ته بنده برېښنایي دوره ویل کیږي. که د یوې برېښنایي دورې سویچ خلاص وي، په دوره کې جریان نه وي او ګروپ نه روښانه کیږي. دې ډول دورې ته خلاصه برېښنایي دوره ویل کیږي. که په یوه برېښنایي دوره کې مصرفونکی لکه د برېښنا ګروپ موجود نه وي او د بیټرۍ انجامونه یوازې له سیم سره وصل وي او سویچ وتړل شي، نو په مدار کې برېښنایي جریان رامنځته کیږي. دې ډول دورې ته شارټ یا لنډه برېښنایي دوره ویل کیږي. په برېښنایي دوره کې د عناصرو ځینې سمبولونه: خلاص سویچ، تړلی سویچ، بیټرۍ، برېښنایي ګروپ، برېښنایي موتور، ثابت مقاومت، متغیر مقاومت، خازن، انډکتور، فیوز، سیم یعنی لاین، جنراتور، ترانسفارمر، امپیر متر، ولټ متر. اوس به له لوستل شوو اړیکو څخه په ګټه اخیستنې د کانکور له فورمونو څخه د درس اړوند څو پوښتنې حل کړو. تاسو هم زیات شئ. مثال: په یوه برېښنایي دوره کې 0.3 امپیره جریان جاری دی. څو دقیقې وروسته به 450 کولمبه چارج له برېښنایي دورې څخه تیر شي. په دې پوښتنه کې د تیر شوي وخت مقدار له دې اړیکې نه ترلاسه کوو چې I مساوي کیږي Q پر T سره. قیمتونه لرو، وضع کوو یې. I مقدار 0.3 مساوي کیږي د Q مقدار 450 تقسیم پر T. نو د T مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 180 ثانیې لاسته راځي چې دا 3 دقیقو سره برابره ده. ګرانو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د کانکور له فورمونو څخه څو هغه پوښتنې ګورو چې زموږ د اوسني درس اړوند دي، او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. هغه آله چې د برېښنایي جریان د اندازې لپاره کارول کیږي کومه یوه ده؟ امپیر متر، اوم متر، ولټ متر، بارومتر. په یوه برېښنایي دوره کې امپیر متر څه ډول وصلیږي؟ په مسلسله توګه، په مربعي توګه، په مثلثي بڼه، په موازي توګه.